السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله نن به سورة هود آیت نمبر شپږم بوایو 6. الله تعالی د وینا حق ادا کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې موږ تاسو ټول په قرآن کریم باندې پوه کړي او الله تعالی دې بیا موږ ته عمل کول آسان کړي. آمین ثم آمین. دینه رستنی آیات کې الله تعالی د هغو خلکو ذکر کړو چې هغوی د حیا د وجې نه خپل ځان هغه ځای کې هم پټولو کوشش کوي چې هلته پټېدل ممکنه نه وي. نو الله فرمایي چې تاسو د عمر تکلف مه کوئ. الله تعالی نه تاسو پټېدی نه شي په یو وخت کې هم، او الله تعالی تاسو په پټو باندې او تاسو په ښکارو نه خبر دی، او الله تعالی د سینو په رازونو باندې هم پوهیږي. اوس الله تعالی د رزق باره کې خبره کوي چې د دنیا کې داسې زنده سره داسې تلونکی حیوان نشته چې الله باندې رزق نه وي. وما من دابة او نشته هیڅ یو تلونکی. دابه وایي هر هغه شي ته چې هغه حرکت کوي، زنده سره جاندار، کغه چینجی دی او کغه مرغه دی او کغه انسان دی کغه حیوانات کې شي، هر څه چې دی دا ټول الله تعالی فرمایي چې د ټول رزق د الله تعالی په ذمه باندې دی، الا مگر علی الله الله تعالی باندې دی رزقها روزي د هغې. د هغې روزي مطلب دا دی چې د روزي دپاره چې څومره ضروریات دي دا الله تعالی ورته ورکوي. تاسو یو زنده سره وګورئ، میږی وګورئ، چینجی وګورئ، پرپرک وګورئ، مچ وګورئ، ماشه وګورئ، الله تعالی ورته د رزق تنظیم کړی دی او الله تعالی رزق ورته ورکوي. خو د دې مطلب دا نه دی چې یو سړی د لاس په نامه کینی او انتظار د کوي چې الله ذمه اخیستې ده هغه به راکوي. الله ورکولی شي، خو دا کار د توکل نه خلاف دی. ته به خپل کوشش کوي، اعتماد به په الله باندې کوي، توکل به په الله تعالی باندې کوي، خو کوشش به کوي. د دپاره بهترین مثال عمر رضی الله عنه په بخاري شریف کې دی. هغه فرمایي چې که انسان داسې اعتماد وکړي لکه څنګه چې پرندې کوي، مرغیانې هغه کوي چې هغه سحر نهاره خېټه وځي او ماښام ډکه خېټه خپلو کورونو ته راشي. اوس ګورې دلته د پرندو محنت شته، هغه سحر وځي خپل تلاش کوي، خو هغې سره ماښام کې دا فکر نه چې سبا به څه کومه، دا پریشانی ورسره نه وي، نه جمع کوي او نه دا پریشانی وي. نو سحر د الله په اعتماد باندې وځي او ماښام ډکه خېټه واپس راشي. نو همدغه رنګې انسان د اعتماد په الله تعالی باندې، خو هغه یره، هغه فکر، هغه غم، هغه پریشانی چې هغه انسان ته خپل ته مخامخ وي، هغې نه د ځان ساتي، الله به راکوي. که انسان ډېر کوشش وکړي خو چې الله خوښه نه وي دی حاصلولی نه شي، او که انسان هیڅ کوشش ونه کړي خو چې الله ورکول وغواړي څوک یې ایسارولی نه شي. او دې باره کې نورم ډېر احادیث دي، ډېر آیتونه دي، لکه لا حول ولا قوة الا بالله، نه څوک حایل کېدی شي نه د چاته کسته. اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. چاته چې الله ورکوي څوک یې منع کولی نه شي، او چې الله یې منع کړي څوک یې ورکولی نه شي. وان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو. که الله تعالی یو تکلیف لرې کول وغواړي هېڅوک هغه نشي لرې کولی، او که الله خیر رسول وغواړي نو څوک یې سرولی نه شي. دغه اعتماد چې الله تعالی باندې پیدا وشي، الله تعالی دې موږ تاسو دغه رنګ اعتماد پیدا وکړي. نو الله فرمایي په ځمکې باندې داسې زنده سری نشته چې الله باندې د هغه روزي ذمهداري نه ده، د هغه ذمهداري نه ده. بیا بعضې خلک دا اعتراض کوي چې آبادي ډېره شوه او آبادي کمه پکار ده او بچي بندول پکار دي، بیا به د دې رزق څه کېږي. یا کمکل یا کم لفظ ورته استعمال کم جاهل نه جاهل دی چې هغه دې ته نه ګوري چې دا دنیا کې که آبادي ډېرېږي نو وسایل هم ورسره الله تعالی پیدا کوي. څومره چې وخت تېرېږي دومره وسایل زیاتېږي. فصلونه تاسو وګورئ، مخکې به کال کې یو فصل کېدو، بیا دوه، اوس 4 فصلونه کېږي په کال کې. همدغه رنګې مخکې به تیل نه و، بیا تیل شو، بیا ګیس شو. سوارلیانې تاسو وګورئ، مخکې به سوارلیانې یا د خرو یا به کچرو چرته اسباب و اوښ و، اوس سوارلیانې وګورئ څومره عجیبه سوارلیانې الله تعالی دې دپاره چې د معاش مسله دا روانه وي او دا کېږي. همدغه رنګې ساینس او ټکنالوژي تاسو وګورئ، همدغه رنګ الکترونیک شیونه تاسو وګورئ، دا ټول الله تعالی پیدا کړي دي دې دپاره چې د انسان دپاره د روزي ګټل د آسان وي او د خپل ژوند تېری. خو اعتماد په دې باندې نه، اعتماد په الله تعالی باندې. الله تعالی باندې الله وغواړي
نو په دې لږ شي کې ډېر برکت واچي چې الله ونه غواړي ډېر شیونو کې هیڅ برکت هم پیدا نه کړي. الله تعالی دې موږ تاسو هم دقرنګې اعتماد جوړ کړي. ویعلم الله تعالی پوهیږي مستقرها د په ځای د پاتې کېدو باندې ومستودعها او په ځای د سپارښتنې باندې. ځای پاتې کېدو نه مراد یا خو هغه مستقل ټکانه ده لکه جنت دی یا جهنم دی، او یا کور دی چې کوم ځای کې انسان اوسېږي. دي کې مفسرینو اختلاف کړی دی، خو هغه ځای چې هلته انسان مستقل پاتې کېږي الله تعالی د په هغه پاتې کېدو نه هم خبر دی چې هغه جنت دی او که دوزخ دی. الله تعالی دې موږ د دوزخ نه بچ کړي. او د په کور پاتې کېدو باندې د کور د کمرې او د کټو د بشتارې نه هم الله خبر دی. مراد دا دی چې ستا هر حالت نه الله خبر دی. او ځای د سپارښتنې یا خو دنیا کې چرته پاتې کېږي چرته اوسېږي دا مراد دی. بعض مفسرینو د مراد د قبر اغستی دی چې قبر مراد دی. قبر نه مراد مرګ نه بعد حالت ته قبر ویل کېږي. که دا په ځمکې کې دی او که چرته د ځناور په خېټې کې دی او که چرته په اوبو کې دی او که چرته هوا وړی دی او که چرته ایرې ته جوړې شوي دي، دا ټولو نه الله خبر دی. او دا ټول باره کې الله تعالی فرمایي چې کل دا ټول فی کتاب په یو کتاب کې مبین ښکاره کې یو روښانه کتاب کې لوح محفوظ چې ورته وایي د هر څه لیکلي دي. د انسان هر حالت په هغې کې محفوظ دی چې ته به نن څه کوې سبا به څه کوې پاتې کېږي به چېرته مړ کېږي به چېرته او بیا به ستا قبر کې حالت څنګه وي او بیا به تا اخر ټکانه کومه وي. الله تعالی دې زموږ ټکانه جنت الفردوس وګرځوي. آمین ثم آمین. وما من دابة او نشته هیڅ یو تلونکی زنده سره فی الارض په ځمکه کې الا مگر علی الله په الله تعالی باندې رزقها روزي د هغې ده. دا ډېر بهترین آیت دی، د اعتماد نه ډک آیت دی. که چې انسان شرح صدر پې نصیب شي چې الله تعالی باندې ته ولې پریشان یې. ویعلم الله تعالی پوهیږي مستقرها د په ځای د پاتې کېدو ومستودعها او په ځای د سپارښتنې کلون دا ټول فی کتاب په یو کتاب کې مبین روښانه کې دي لوح محفوظ کې.